اشرف غنی او طالبانو ته د کباړ پیغور. د ارګ مشر اشرف غنی چې تیر ورځ د کمانډو ځواکونو په مرکز کې وینا کوله وویل چې طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان الوتکې بیا کباړ او په پاکستان خرڅ کړي. د نوموړي له دې خبرې را معلومه شوه چې دا ښاغلی یو مخ د معلوماتو له فقر سره مخامخ دی. نوموړی چې ځان د ټولنپوهنې متخصص بولي له خپلې ټولنې او هیواد حتی دومره معلومات هم نه لري چې آیا د افغانستان الوتکې طالبانو کباړ کړي او که طالبانو د کباړي ټوپکیانو ټغر ورټول او هیواد یې ترې خلاص کړ. اشرف غني ته به ووایي چې طالبانو د افغانستان الوتکې نه دي کباړ کړي، اصلا افغانستان هغو خلکو کباړ کړ چې نن ټول ستا د مرستیالیانو، مشاورینو، وزیرانو او ملاتړو په حیث دندې اجرا کوي. د بیلګې په توګه د کابل ښار لویدیځه برخه د عبدالعلي مزاري او د هغه د ډلې لخوا کباړ شوه. هغه مزاري چې تاسو ورته د شهید وحدت ملي لقب ورکړ او هر کال یې د ویر لمانځلو لپاره رسمي پیغامونه صادروي. د کابل ښار جنوبي او ختیځې سیمې ستا د لومړي مرستیال امرالله صالح د ډلې لخوا په هغو توپونو تخریب او کباړ شوي چې د تلویزیون په غره یې سنګر نیولی او نور په لور یې اورونه غورځول. د کابل همدا سیمې د هغه دوستم د ملیشو لخوا لوټ او تالان شوي چې په تیرو ټاکنو کې ستا لومړنی مرستیال او څو ورځې وروسته به ستا په امضا رسما مارشال اعلان شي. د کابل په ختیځ کې د جنګلک کارخانې د سروبي او لتبند د برېښنا فابریکې د حکمتیار زرداد او نورو هغو کسانو لخوا کباړ شوي چې همدا اوس ستا میلمانه دي او ډیرو یې درته کمپاین چلاوه. ستا دغو کباړي ملاتړو د لتبند او سروبي د برېښنا فابریکو پرځي او سامان آلات د کباړ په پاکستاني سوداګرو خرڅ کړي وو. کله چې طالبانو کابل ونیو او ویلیدل چې د برېښنا د ماشینونو پرځي کباړیان وړي دي، د طالبانو د آب و برق وزیر ملا محمد عیسی په خپله پسې لاړ. په میاشتو د پیښور د کارخانو او د لاهور د کباړ په بازارونو کې ګرځېده ترڅو یې په ډبل قیمت بیرته هماغه پرځې را پیدا کړي چې ستا مقربینو او کمپاینرانو کباړ کړي وي، تر دې چې د طالبانو پر مهال بیرته په هماغو پرزو د برېښنا تولید پیل او کابل له 4 کلونو تیارو وروسته رڼا شو. د کندهار ښار لویدیځ ته له کوکران بیا د پنجوایي تر دوراهي عمومي سړک اړخونه له هغو ټانکونو ډک وو چې مجاهدینو له شورویانو ویشتلي وو. مګر استاد عبدالعلیم چې بیا ستا ځانګړی مشاور شو، دغه ټانکونه یې ټول کباړ او په پاکستاني تجارانو خرڅ کړل. اشرف غني ته د معلومه وي چې له افغانستانه د کباړ واردولو په نتیجه کې پاکستان د پولاد صادروونکو هیوادونو په لیست کې ودرېد. هغه د طالبانو دوره نه وه بلکې د شر او فساد د هغو ټوپکیانو دوره وه چې اوس یې ټول مشران ستا مشاورین، مقربین یا معاونین دي. طالب یوازې دا وکړل چې په همدې وطن پلورو کباړیانو پسې یې ټوپک راواخیست. څوک یې په پیښور او لاهور کې د کباړ په بازارونو سپارل او څوک یې تر کولاب، انقرې او تهران وځغلول. نو اشرف غني بل ځل د کباړ او کباړرو له اصلاح سره پام کوه، ځکه که ته نه پوهیږې نو ستا په شاوخوا را چاپېر ټوپکیان خو ښه پوهیږي چې اصلي کباړیان څوک دي. ته چې د کباړ کلمه یادوي هغوی په ځان کې وهل کېږي، خوا یې بدېږي او اروا یې ځورېږي.